حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په میانس کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع هلې ورته ووایي چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسی هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په میانس کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړی و ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سهار نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسئ د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان چې پیریان د چا تابع هغه ته جنګ څه ګران کار پیریان یې تابع انسانان ورسره جنگ یې ورسره وکړ اول هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه که مسلمان شي غږ درته نه کړو دا خپله بادشاهي به دې برقراري زمونږ وزیر به بادشاهي عزت به درته میلاو شي وی نه زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنگ یې ورسره وکړ بادشاه یې مړ او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه ما د خاندان مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قاعده ده چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه او ډېره خشته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان یې هغوی ځان لئ ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدنه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چا وی ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واخیست مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان ورورې مسلمانه ښځه د مسلمان دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه پیدا کړه هر وخت په دې جینۍ ژړل سلیمان علیہ السلام ورته په څه ژاړئ وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به یې وکړه او ما له راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران مې وله راوست دا به د خدمتي به څه نور څه بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به ژړل ولې ژاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړی او الله مسلمانه کړی او بیا د خدای پیغمبر یم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټېنۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې د ما نه پس تر قیامته پورې د بل چا ني نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې ژاړئ تا غمجنه وی ته ما خوشحاله سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو د ما خوشحالي په یو څیز کېږي چې د پیریانو ته ووایه چې د ما د پلار یو بوت ما د جوړ کړی او دې کوټه کې راته ولګې دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړو عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شکرا وکثیرا من عبادی الشکور غټ غټ حوضونه به ولا جوړو غټ غټ لوښي به ولا جوړو او تماثیل دانچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړو بیت المقدس کې بوتان پراتو عبادت به منو خلکو به خپل پلار پوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یار عبادت منو نور تصویر سادي دا جایز و اوس غوړي بالکل منه الله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی تاسو زما په شان څیزونه جوړوئ تاسو خو نقشې جوړوئ زه که طاقت مې د غنم د دانې په شان اداره جوړه کړې که زه سره وایي مهربچې د دانې په شان یو ذره جوړه کړې جوړه نه شي نه ولې د خدای سره ځان برابروئ
چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روح پکې نشته، زم داسې پیدا کوم او جوړم چې هغسې خو وایي که روح پکې نه که نه. خدای منع کړې ده، د خدای پیغمبر منع کړې ده. د غیر دې روح خیر د اجازت درته شته د ډول دپاره، دا هم د ډول دپاره جوړولی چې لکه اونه جوړه که، د غیر نقشه جوړه که، سندری د اوبو د دې روح بني. علما لیکي بیا چې که انسان د دې روح تصویر ضرورت و، نو هغه ځای کې چې انسان په دا منځ کې پرې کې او کوم ځای کې چې انسان پرې شي او جمدې نه پاتې کېږي، دومره جوړولی شي. لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي، نو د خېټې پورې دا بله تصویر دا هم د ضرورت بې ضرورته نه ګورئ. لکه نوټ دی، مثلا شناختی کارت دی، ایډنټي کارت دی، پاسپورټ دی، دا د ضرورت دپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي، نو دا د تصویر چې لاس یې نیغه منه ده چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي، دا د ضرورت دپاره دیس بې ضرورته ده. نن دا منئ تصویرونه ښه د موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ دا هر کیف. وایي ماله نو دې زمانې کې دا جایز وو دا تصویرونه. وایي ماله زما د پلار پیر یو پیریانو ته ووایه چې یو خشته ډیزاین جوړ کړي نقشه چې داسې چې زما د پلار هوبهو شکل وي، نو بیا زما غم به ختم وي، هغې ته نه ګورم تسلي به مې کېږي. وایي دا خو اسانه خبره ده. پیریانو ته یې حکم وکړو چې چا نه دې پلار لیدلی، هغې وایي موږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړ ډانچه، هغې ته یې کوټه کې کېښود. ویې وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی. او بیا د دې پلار چې به که جامې ته جونده غوښتې، هغسې جامې دې برابر کړې، هغې وجود ته واچولې. وی په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم. اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام څنګه دې تېرې شوې، هغې بیت ته سجدې شروع. سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر، او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کوو، خو د دې وینځې وې، د دې نوکرانې وې او ورسره دي همدغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو. دته پته نه لګي، نه خبره ده چې دې به هغې بیا به عبادت نه کوو، چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړي. د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات، یوسف ابن برقیه، هغه به وعظ او نصیحت د هغه له خدای پاک ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم و. بعض انسان له الله اواز خشته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر هم یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل. وی سلیمان علیه السلام اجازه دي دې قوم ته یو څو خبرې کوم. وی څه ورته وی؟ وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیانوم. نو دې یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقعه بیانوله حتی چې سلیمان علیه السلام نه ورسېد. د سلیمان علیه السلام د هلکانې واقعات یې ذکر کړل، باقي غږ بد شو. سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی، دې راغی یوسف بن برقیه ورته وی د نه مې غټه ګیله ده. ویه څنګه؟ وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د هلکانې قصه ذکر کړه او باقي د اړو ذکر یې ونه کړه. یو باقي مې ونه کړه. وی ولې؟ وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه. وی نه زه خو نه یم خبر. وی ستا کور کې د بت عبادت کېږي، د غیر الله د خدای نه ما سوا د بتانو عبادت کېږي، دا شرک عبادت به صرف د یو الله کوو، او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړل دې ته شرک وی کفر دی، دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده. په دې پوه شو؟ وی ښه 40 ورځې دا کار شوی 40 دی. کور ته منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله. تحقیق چې وشو خبره یې رښتیا وه، هغه بوت یې مات کړه، ټوټې یې کړه، هغې بیبي له هم سزا ورکړه، هغې نورو له هم سزا ورکړه. سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی، ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي. هغې یو ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وي چې دا چې پیریان او دا ارڅ او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه حساب وي. او په هغې د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دی، وی په هغه ګوتې د پاسه دا الفاظ لیکلی شوي وو: اللهم احیني سعیدا وامتني شهیدا. خدایه ماله د نیکبختیا ژوند راکړي، ژوند چې مې نیکبخت دی، او خدایه مرګ د شهیدانو راکړي. دې په ګوته لیکلی اللهم احیني سعیدا، د سعادت او د نیکبختیا چې د نیکبخت یم داسې ژوند راکړي، خدای دې مونږ هم داسې ژوند راکړي. او بیا لیکي ورپسې وامتني شهیدا،
چې خدای مرد شهادت راکړي. دا به یې ګوتې ته کتل ارواح، نو چې دې به کله غسلخانې ته ته الله نو به ګوره اللهم چې غسلخانې ته به کله ته نا ګوته به وویسته. دا یاد ساتئ ورونو، دا ګوتې د سرو زرو د سپینو زرو جوړول دا ګورې منه دي ښه. سړو دپاره هر قسمه ګوته منه ده، که د سرو یو که د سپینو یو که د کاڼو. د سرو زرو استعمال خو ډېر خطرناک دی. د قیامت په ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچوي، د جهنم زنځیرونه به یې راکاږي به. البته د سپینو زرو د 3.5 ماسو پورې اجازت شته، د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو پورې، د هغې نه زیاته نه. اما علما وایي د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو هغه چاله اجازت دی چې څوک پې پاسه مهر جوړ کړي، ځکه حضور پاک پې د پاسه مهر جوړ کړی. او که چا داسې ګوته اچولي په هغې د الله نوم یې نو دی به غسلخانې ته استنجا دی ته نه داخلوي. وایي چې به اودس ماتې له ته دا ګوته به بیبي له ورکړه، چې وګوت بیا به یې ونه ورکړه. یو ځل غسلخانې ته لاړ، دا ګوته یې بیبي له ورکړه. یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیه السلام په شکل، ویې ته یې ګوته راکړه، او د سلیمان علیه السلام په شکل ګوته یې ورکړه. شیطان لاړ په تخت شاهي کېناست، شکل د سلیمان علیه السلام، او ګوته ورسره راغی کې خو کمالات بادشاهي یې شروع کړه، ټول خلک یې تابع دی. سلیمان علیه السلام چې د غسلخانې نه راووت، بیبي ته یې ګوته راکړه، وایي ګوته مې در نه کړه څه؟ وایي کله؟ وایي سته راغلی ته راغلی او ګوته دې غوښته ما در کړه، دوباره یې غواړې. ښځه پوه شو، پوه شو چې کیس خو بل شان شوی دی، او ما ته زما هغه سزا جوړ کېدو والا ده چې باروت حکومت رواز دی، چې تخت شاهي راورغې بل سړی د په شاته ناست دی، چاته ځان ور مخکې که د سلیمان یم لیونی که روغې سلیمان خو هغه دی چې ناست دی. بې شو پته لاره ونیوم، او الله به مې څه انتظام کوي. لار د دریاب غاړې ده، او هلته الله ته جلل شروع کړل، یا الله ما جرم کړی دی، واقعي ما زیاتې کړی دی. ګوره دی څه جرم نو، ځکه دا معنی کې بت جوړول جیز او عبادت خو ده نه کوه، نه د په حکم کېده، لیکن او لوی سړی چې لږه غلطي وکړي نو الله پې مضبوطه سزا ورکړي. یونس علیه السلام څه ګناه خو نه ورکړی، او د مۍ ګېډې ته خدای پاک وروسه صرف د الله نه بې مشورې د وطاعت روان شوی. الله خو منې کړی نو چې مزه جاړي الله ته او جړا کوي، او هلته به خلکو مچیمارانو میان به یې نیول، هغې سره به یې خپل ګذرایقات کو، هغې به ورته ډوډۍ موډۍ کب ورکړه، ځان نه به یې پوخ کو، هغې سره به یې له خدمت هم کو، او په جړا کر دی. دې خو حکومت خو چلېږي، خو چې کم نیکان علما بزرګان دي هغې بل شان شی محسوسوي. هغې وي دا خو هغسې حکومت نه دی لکه څنګه چې مخکې حکومت و. سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام، هغې خو یې رومنه دی، پیریان هغسې تابع دي، کار هغسې نه د ګناه اډرونه چالېږي، مخکې د نیکۍ د ګناه اډر چلېږي، دا وکې دا وکې دا وکې. بیبیانې هم پوهې وې، بیبیانې خو پوه شو چې شی بل چا وړی دی، اوس خو مداخلت هم نه کېږي. بیا هغې خپل میټنګ د علماو عالمانو راوغوښت، وی تاسو څه محسوسوئ؟ ټول وی بلکل محسوسوو. وی څه محسوسوئ؟ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسوو کوم چې څو ورځې مخکې و. یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دي، یو وخت دی خو څه فرق پکې راغلی دی، او یا څه مسله را څه چلتې دی. بیبیانو نه چې تپوس وکړه، هغې ورته ویل چې او بلکل هم داسې ده. هغې بیبي معلومه چې دقسې ما نه ګوته یو ځل یو بیا راغلي وي چې زما ګوته راکړه، اوس نور نه پوهېږم، موږ ته هم دا هغه نه معلومېږي، او نه موږ دې ځان ته پرېږدو. خدایه داسې کېږي. هغې توراتونه راواغېستل، هغې علماو نیکانو خلکو، او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل. بیا چې دا شیطان پوه چې اوس خو ګېرېدو والی، نو د هغه تخت نه والوت لاړ، او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله. مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته وړله، خو بیا موږ تابع یو، راشه دریاب کې به یې وغورځوم، نو کم از کم موږ هو له غضبه خلاص شو که نه. هغه یو کب تېره کړه، او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو، هغې مچیمار 2 کبان راوویستل، د دې ویې ها دا یو پکې ځان نه خرڅ کړه،
چې دا هغه اوس پر د په میانځ کې اوسې راګوته پکې راووته. قرآن شریف کې من لا دې ته اشارت کړې واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیرې یې راونې واغلی خطرناکه سخته سزا ورته شیطان ده. دې پاکویر کې 40 ورځې عبادت شوی و د بت. دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي ملا کړو دا د عاشورې ورځ وه. لوی لوی بادشاهان حضرت سلیمان علیه السلام چې داسې بادشاهي وه چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د چا هم نه ده راغلې. څنګه بادشاهي یې وه؟ رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا الله نه یو درخواست کړی دی، رب اغفر لی، الله ما وبخه. لومبی سوال خدا کوي، رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب. خدای ما وبخه او داسې بادشاہی راکا چې تر قیامت پورې د بل چا سره مناسب نی، تر قیامت پورې داسې بادشاہی د بل چا را نشي، داسې راله راکا انک انت الوهاب. او خدای دا کار ته کولی شي، داسې بادشاہی ما ته را بخلی شي، را کولی شي راله. هغه دعای قبوله شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه دعای قبوله ده. وی یو ځل مونځ مې کاو نو یو شیطان دی هغه ما ته اوړي راوړي د مانځه نه مخکې یو شغله یې راوړله او ما د اور شغله مخې ته غورځوي. وی ور ټوپ مې کړی په یو کلک مې راونیو، پیرې پیرې کلک مې راونیوه. وی ما وی چې د جومات د ستن پورې تړم چې دا مدینې دا ماشومان ور باندې لوبې کوي. خو زما د رور د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شوه چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب. خدای داسې بادشاہي راکړي چې د بل چا ني. د هغه په پیریانو حکومت و. نو که ما دین وه نو په دې پیري زمام یو حکومت راته، د هغه دعا کې لږ نقصان راته. نو فرددته خاسئا مې زر وکشه چخې شه په مخه دې ته. نو داسې بادشاہي خدای ورکړې وه چې د هغې په شان بادشاہي د بل چا نه وه. پیریان تابع دي تر مازدیګره پورې د تخت به د یو میاشت مزل کو. او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، حافظ ابن کثیر، تختم عجیبه شاهی تختو، یو قالین به په د پاسه پروتو او څومره کرسۍ به پې پرتې وې، 6,00,000 کرسۍ به پې پرتې وې. ستا په جس کې 300-400 کرسۍ لګېدلې. او چې دا غټ دو منزله جدي نو زیات نه زیات 400-500 کرسۍ دي شي. او بیا څومره بلا ده، 6,00,000 کرسۍ به لګېدلې وې په دې قالین د پاسه، په دې تخت د پاسه. او دا 6,00,000 کرسۍ کې ډومبی به هغه خلک و چې هغه په انسانانو کې نیکان خلک وي، او بیا به وروسته ورپسې هغه خلک و چې په پیریانو کې هغه نیکان او صالحان خلک وي. لوی شاهی دربار دی او په هغې کې دا تخت لګېدلی دی او مرغۍ پې د پاسه ابن کثیر لیکلی دی، د پاسه پې مرغۍ او دا وزر رقوي او د پاسه دي چې په دې باندې لکه د چترۍ سوري وي. او هوا تابع ده. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي زینب هوا تابع ده. نو هوا یخم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو یخ هوا لګي، او ګرم هم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو ګرمه هوا لګي. دا تخت به اوچت شي. مونږ خلک چې جهاز کې اوچت شي نو شیشه کې یو خوا ګورو سیل کوو، هلکه څه منظر دی. او شیشه کې بل خوا ګورو چې وګورو چې دا دریاب دی او که دا غرونه دي. او د سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا کتل نو چې به کله تخت په هوا شو نو سر به یې ښکته کو، د رب العالمین شکریه به ادا کول. خدای ستا شکر دی الله، دا دومره هوا دی راله تابع کړې ده. او دا به روان شو. قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب، چې ما ولا باد تابع کړو خو داسې لکه دا اوسب دا هوا برپا وي، کله طوفان راشي، کله زول راشي او طوفان راشي نو جز غرق کی، جز غلبیږي را غلبیږي. بعضې وخت کې هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی او خراب موسم کې جز تلیم نشي. او قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء، دا باد داسې تابع و چې د باد کې لقړق نو، طوفان پکې نو، هغه ګوله پکې نه و چې تابعېږي، او نه د خراب موسم څه احتمال پکې. رخاء چې کم خوا به ته او کم ځای ته به نیت نو باد د ده تابع و، ښه اطمینان سره به یې هغه ځای ته رسو. اوس دا خلک وایي که نه وی دا باد پخوا به خلک، اوس خو هغه شی ختم شو. اوس هم چې دا هوایي جز بره خیږي نو د هوا په زور باندې خیږي، د هوا په زور دی روان دی بره. هلکه دا خو بره یخني ده
او کله ګرمي ده او دا تخ به څنګه پاواته دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده دا به نه وی چې لکه اوس جس څنګه دي داسې به ته نه جس په اسبابو روان دی او معجزه کې اسباب نه د پیغمبر د ګوتو نه اوبه بهېږي نو هغه څه نلکه خو دلته نه لګېدلې چې اوبه ترې روانې دي او نه شاته نه کوي شته د الله طاقت معجزه د پیغمبر دپاره د رب العالمین یو طاقت وي بس د الله د طاقت مقابله څوک نه شي کولی دا لوی تخ به په هوا تابع شوه حیوانات تابع دي ټول حیوانات ورسره خبرې کوي خبرې قرآن شریف کې الله وی زنه په لاره روان دی او په لښکر دی ورسره په ځمکه روان دی دې وخت کې لوی لښکر دی او د دنیا فوج دی یو میږی د سوړې نه بار راوتې ده د میږو مشره مور چې ده هغه د خپلو میږو ته اعلان کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم دا قرآن شریف کې الله وی لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اے میگو شاب فورا خپل سلطان نوځي سليمان عليه السلام سره د خپل لخر را روان دي ګوري ریز مریضم نکی دا غي د خپلان د کراله دل بشه دا आवाज سليمان عليه السلام اورید رښتیا وایي موږ د میګي आवाज اورو نه میګي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي موږ आवाज نه اورو دا आवाजونه کوي خو موږ ته پته نه موږ نه اورو مرغه خبرې کوي موږ په نه پويګو نه اورو او کووي رو په مطلب نه پويګو میګي لګیا دي اے میګو سړو تن نه وځي شابه فورا سليمان عليه السلام سره د لخر روان دي او د خپلان نمدل نکی فتبسم ضاحكا من قولها چې سليمان عليه السلام دا خبره اوریدا مسکی شوې خندل مسکی شو قرآن وی فتبسم ضاحكا مسکی شو لګیوم خندل اوهو میګه تم پته دا حیوانات الله خبرې دي ته پته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وعلمنا منطق الطير ما د مارغانو په خبروم پی کړو څومره چې مارغان خبرې کوي باغی په څنګه انسانانو کې څوک په پنجابي کې لګیا دي څوک په پښتو کې لګیا دي او څوک په انګریزي کې لګیا دي څوک په اردو کې لګیا دي دا رنګ دي حیواناتو کې خپل منځ کې په خبرو کې اختلافات شته لیکن په ټولو سليمان عليه السلام خدای پاک پوي کړو کوم ځای کې چې وبل نشته وب نو ځان سره به دغه ګرځاو هود مولا جرګک به ځان سره ګرځاو مولا جرګک الله دا یو پویا ور کړی دا چې هغه یو ځای کې پته وته لګي چې وبدل ته څومره لاندې دي لاس غزه لاندې دي او کشل غزه لاندې دي او بل بیا خوږی دي او کدي ترخی دي نو مولا جرګک به ځان سره ګرځاو دې د پاره چې ماته دا وبولو یو ځای ته لار الته مولا جرګک وګورې نشته نو غوسه شو نو مانځه وخت اوس او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې وب څومره لاندې دي چرته تلې اوس ګوره داسې ته ویلې چې مولا جرګک ته چې چاته تلې بل توتی ته ویلې چې چاته تلې خارو ته ویلې چې سپي ته ویلې چې چاته تلې باقاعده خبرې وسره کوي په خبرې پوهېږي هغه ډېر هوښیار دا نوې ناشنا سیل او سیاحت دار چا خوښي مولا جرګک هوښیار هغه وی صاحب دلته را سره نور ملګري یو ځای شو په دې ونه ناست وم هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست ښار دی چکر نه لګي ما وی راشه سیل به وکړم خپل آقا ته به هله ویم چې دا ښار څوک دی او کوم ځای دی لړم صاحب دا د یو کلي سبا ورته وایي د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی دا خو منې که نه په هوا کې روان دی پیریان تابع دي لیکن د غیب وی د مو سره ګورې بیا هم نشته د مولا جرګک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي قرآن وایي او مولا جرګک نه معلومات کوي مولا جرګک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی د بوتانو عبادت کوي بوتان عبادت کوي ودرېږه ښه یو خط تله در کوم د یو سا دا خط ورغورځوه پته دې لګو چې ته رښتونې او که دروغجنې نو خط یې وله مخ وکړه کې کېښود هغه لاړ والوته او خط یې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ورغورځو واپس راغی ام ولا په غېږ کې ورغورځو هغه کې ورته سليمان عليه السلام لیکلی انه سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالی علی واتونی مسلمین چې ما ته زما تابع کېږي بلا کفر او شرک به پرې ایمان بروړي خبره مې دې پورې کوله هغه پورا قصه درته نه کوم خو چې زما کمزې کې مقصد دی غیله راځم قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وای او ملغلرې او یاقوت او مرجان او دلالونه ولا روباسي داسې تعبیر واصلنا له عين القطر قرآن شریف کې الله فرمایي وی تانبو پیتل مې متاسان کړو
قیمتی شی په هغه زمانه کې تانبه او پیتلو، اوس هم قیمتي شی دی. آبادی کې به تانبه او د پیتلو استعمال کو، په دروازو کې او په پیلرو کې او په نقش و نگار کې به داغه استعمال کو. الله وی داسې موت آسان کړو چې د پیتلو غټ کان باو او چې ګوتې به ورولې داسې به او به د لکه د اوبو په شان دي. ته چې تانبه او پیتل ویل کې څونه خرچې پکې، هغه چې به یو کوف پناره کړي نو ویلې بشوا، او چې سبه ته جوړول او کومه نقشه به ته جوړول او کوم ډیزاین به ته جوړول هغه څه جوړول شي. بل کمال ول رب العالمین ورکړو. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه. قرآن شریف وی په پیریان مې مطابق کړو. من يعمل بين يديه رد مخ کې به کار کو باذن ربه د الله په حکم. او چې کم پیری به کار کې سستی کول او کار به نه کو نو قرآن کې الله سوي ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. چې کم پیری به د سليمان عليه السلام خبره نه منله او کار به نه کو موږ مضبوطه سزا ولا ورکوله. الله قرآن شریف کې فرمایي. نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو ستای دین طرف ته، نو د الله په حکم بیت المقدس جوړول شروع کړل. خپل مقصد ترانو بیت المقدس یو ډیره خشته نقشه جوړه کړه. هغه نقشه پیریانو لور کړه. پیریان کار زر کولی شي انسان پر نسبت. پیریان ارزه ته رسیدي شي په یو سکند کې او په 15 منټو کې کوهستان ته رسیدي شي او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګیم را رسول شي او دریاب کې مغپوي د دریاب د ویخ نن د ملغلره او د جواهرات راوړل شي کار کوي. نو رب العالمین په حکم باندې د بیت المقدس یو ډیره خشته مزیدار نقشه جوړه کړه او پیریان یې راغون کړل دا نقشه والے او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شریف کې الله فرمایي غټ غټ بلډینګونه به سليمان عليه السلام نه پیریانو جوړول او پخلی به ولا کول. نو څنګه پخلی به ولا کول؟ دیګونه به ولا پخول. خدا نه د موږ د دیګ پشان دیګ. قرآن شریف کوئی قدور الراسیات اگا دیکھتی سو کہ دا زین لقولی نشی غٹ غٹ دیگونا سوک دا زین نشی لقولی اگا دیگونا بے والا پخول. او جناب دا دنیا دعوت باو خلق براتلل او لنگر بچلے دا شاہی دربار باو لکه او سړی جونګړې ته نه وځي چلو بس سلوي خروزي ابو زرګان نیکان صالحان یا جمعات ته نه وځي ځان نه صادر تو کی او سلوي خروزي څوک دوه میاشتې څوک درې میاشتې اعتکاف کوي او چلو باسي خدای خو بچي او مرګري ډوډۍ راوړي کنه هغه پیغمبر دی د الله حکم دی نه یو شیش محل ځان نه جوړ کوم زیدا هغه کې خپ قلار کې نه خپل عبادت کوا او دی پیریانو ته څه نظر کوا چې دی کار کوي او کار نه کوي نور زما کار دی هیڅوک به ناراضي لګیاو خپل عبادت کوا ډوډۍ تنظیم بدل زکو. خپل وزیرانو نه اجازه واغشته چې تاسو خپل محکمه هر یو وزیر چلاوي بس زما اخیری وزیر او په دې اخیری ورځو کې د الله په حکم زه د شیش محل ته د شیشو دی محل ته نه وته ما سره دې چا بس کار نه زبر خپل پروردگار عبادت کوم او داسې ځای کې محل جوړ کړو چې د ماته بیت المقدس جمعات بخکاری او د جمعات کار مې د پیریانو ته حواله کړي پیش او جوړولې پیش هر وزیر خپل کار حواله دي ته زراعت کوا ته خلکو مینس کې قضا کوا انصاف قائم وا ته خپل جهادونه کوا د فلان کې وزیر د فلان کې او د فلان کې د فلان کې او فلان کې د فلان کې ارچا خپل کار حواله شو او باس نور د سلطنت کار تاسو تمام منتقل کا دغه شیش محل کې وځ خپل عبادت کوم د الله نستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو بزما الله به زمې تنظیم کوي او پیریانو باندې به زما نظر تکړه شي تاسو کار کوي دا نقشه او د مطابق به تاسو کار کوي بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړي لګیا دي ورته ګوري او دقه سره کونټه راغشته دا کونټه او د دقه د خپل ځنې تنیولې دا او د الله تعالی عبادت کوي. رهبانیت زمون په امت کې منع ده. مون خلق به عبادت هم کو او خپل بیبي سره تعلقات بم ساتو او خپل بچو له رزق هم ګټو او خپل غم خادي بم کو او د جمع منزله بم رازو. زمون په شریعت کې دا رهبانیت منع ده. اغه د پردا جایز او په زمانہ کې چې کته یو کال لو شپږو میاشتو رمضان لشوي او اچا سره تعلقات نه نو تعالی جایز دي
لګیا دی خپل عبادت رهبانیت کې اکونټه راغشت دقه ځنې ته نیولې ده او د پیریانو ته دقه سي نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر واسکار کوي او پیریان لګیا دلادل کار کوي څوک لګیا دي خخت وروړي دغه وروړي تیګي وروړي څوک ټیلونه رو باسي هغه باندې کار کوي او څوک تانبو پیتل وروړي په هغه کې لګیا دي کار کوي یو ورځنه دوه ورځنه په کلونو لګیا دي خدمت کوي او هغه نقشه چې سليمان عليه السلام ورکړی دا انجینرانو په مخ کې لګیا دي خپل کار روان دي او دا هدایت ګوري چې سليمان عليه السلام مونږ ته خیال لیکنه دي ابل اول کاغه دې مونږ ته نه ګوري ښا ور ډبل کار کوه چې کم پیری با خوا دی خوا کول نورو پیریانو ته به وچته کې په دریاب کې لغټي ورکه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير قران شریف کې الله تعالی فرمایي هغه کې ځان له لکه څنګه چې دا ډوټو کې خلک وي په یو مشر دی داغه مشران د پاسه نور مشران دي داغه مشران د پاسه نور مشران دي ډبل کار کوي هغه افسران به تل پیریانو داسې به قتل الکه ګوري تکړه کار کوي خاص سليمان هم نه دی خو مونږ ته ګوري هغه سره الله څخه چل کړو داغه نه خدای سېسته و دې ته ډړواله دا او روح رب العالمین لر کړي ساتي وتی دا خدای پیغمبر وجود دا خور نه خوري دا قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو راځي په ما سلام اچوي تاسو سلام بز اورم صحابه ورته دا الله رسوله ستا وجود خو بخوري شوی نو تب څنګه زمون سلام اوره و ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء و الله پزمکه دا حرام کړی چې پیغمبر وجود دی خوري زمکه به پیغمبر وجود نه خوري بلکې روایت کې داسې دي چې الانبياء احياء يرزقون في قبورهم پیغمبران په خپل قبرونو کې جمدي دي رب العالمین رزق او روزي ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکلا نو وی فرمایل ویتلم وی موسی علیہ السلام می ولید حضرت موسی علیہ السلام ویصلی فی قبره په خپل قبر کې لګیا دی او خپل منځ کوي خپل قبر کې لګیا دی او منځ کوي موسی علیہ السلام می ولید نو دا پیغمبر وجود نه خوري کیږي او نه دا پیغمبر وجود ته خور او څه نقصان رسیږي رب العالمین ټیم پورا ک د مرتب پورا شو سات لاله والوتا سالاله او سليمان عليه السلام دا قص لګیا دې ته دې ځنه ته لرګي خپل کونټه لما کړی دا او سات لاله وسرونو تعمیر نیمګړې پاتې دي او سليمان عليه السلام وفات شو دا مقصد خبره ده رب العالمین ولې یو خاصه نیټه مقرر کړې و کله سليمان عليه السلام لسان نه وته او دې جمدی بیت المقدس خلا تیار نه دي عقل سوی عقل خدا وجری دې جمدی وي او دې بار مراوته او دې چکرم لګولې چې یو سړی د لری دینا په دوربین کې ګوري یو شیتا یا یو سړی په شیشه کې یا په کیمرا کې یو شیتا ګوري او یو سړی راشي او مخامخ په چکر لګي دوالو کې فرق شته کې نشته عقل سوی عقل وای چې الله دومره صبر خو به ورته کړی چې دا بیت المقدس خو جوړ شوی الله دومره صبر باندې ورته کړی وي چې د بیت المقدس خو جوړیږي د عبادت لپاره چې یو منځ په د جمع پکې کړی وي یو سړی چې کور جوړي مقصد یې پکې سي چې زه په دې کور کې اوسم یو سړی جمعات جوړي او شروع پیو کې په دامنس کې پکې مل شو خلک سوي اوه عقل وای چې دا جمعات جوړو د عبادت لپاره چې یو منځ خو د جمع پکې کړی وي یو ورځ اعتکاف پکې کړی وي دا زما عقل وای دا الله فیصله سوی الله فیصله دا وای چې الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها چې کوم روزي مولا مقرر کړی دا هغه روزي اخري او هغه پوره شي نو جمعات کې نیمګړی می وجنم با صاحب او باسم وعده کې نه کړي کویدنې کړي دا او سبه ډولې دا نو ثابت او باسم چې نیټه پوره شو الله دا وای زما عقل سوی یاره یو ورځ خو به وته کتلو چې دا واده د خوشحالي خو لیدلې نه نه پالنګ باندې به څو باسه زما قانون الله وی دا دی دا الله قانون سوی بچول روان دی لاس کې میونی ولې دا چې دا بچول اولم زما عقل خدا و چې ډېر خواري کړی ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسې او دا امونه خو دې بچو سره یو ځای خوړلې زما عقل دا وای دا الله فیصله سوی نه امونه به پلار کې د ګوتې نه غرديږي او پلار کې به مري دا څه ده کنه دا زما عقل او ستا عقل او دا خدای فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو ده عقل یو سوی الله بل سوی عقل ناقص ته دا الله پوهه کامله ده عقل خدا وایي چې د نبی علیہ السلام
درش پہ تکال عمر دے پا درش پہ تکال کے دا حضور پاک نا سونا خیر امت تو رسید وایا کنا عقل خدا وای چې درش پہ تکال نا او درش پہ تزر کال عمر وے نو خیر بنور سونا رسیدلے ډیر مې نیاز بین دی ډیر مې خوښ دی ستاسو نه مې ډیر خوښ دی مخلوق نه مې ډیر خوښ دی مخلوق مې داغه د مخه راوستلی دنیا ته او هغه سره مې ډیره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سفارش به مې کوم ستاسو نه ماته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو زما فیصله دا ده چې عمر به درش پې تکالي په دنیا کې زیات بني دا د عبرت خبرې دي زما ورونو نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ نه دی وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه د جوړېدو نه پس او لکه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه عقل دا وایي رب العالمین څه وایي نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم دقسې تکیه والې ده دا کونټۍ دې ځنې تاړمه کړې ده او پیریان هغې نیغ نیغ ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې د ساه وتې ده که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی پیریانو بیا څوک کار اخیستی شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به پیریان خو زورور خلک دي اور نه پیدا دي غصه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېرې ورته نه شي غصناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کے فرمائے فلما قضینا علیہ الموت چھ منگ پاغا دا مرگ فیصلہ اکلا ما دلهم على موته الا دابت الارض تأکل من ساعته چا خبر کل پیریان وین خدای مقرر کل لاندن وین لگیا دی اگر شیش محل کے خدای وین راوستل او اگر کے لگیا دی او دا دی کونٹے داوی خرورو خری وینه لګیا دی رو رو خوري 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 خو چې دا کونټه هغه ویښ وی نو او لاندې نه وخوړلی شوه نو کونټه پرېوته نو چې پرېوته نو سلیمان اسلام را پرېوته کونټه د وجې نه دلته کې کونټه علامه ده فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر جرا پرېوت تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریان وقت یلکا سلیمان علیہ السلام خو هغه پریوته خو وفات شوی دی الکه کونټه چې وکتله او دا خو شپږ میاشتې مخکې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر وی یو کال مخکې وفات و یو کال کونټه ته ډډواله ده یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته دي تماشا کوي چې سلیمان موږ ته ګوري کنه ګوري زرا منډه کې الکه موږ ته نه ګوري ګوري حال پیریان لګیا دي او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګیدلې دي او دا دونه ځای خولې سونه مده کې به دا خوري او هو دا خو یو کال شو چې وینه دي کونټه ته علم دي او دا کونټه خولې ده فلما خر چرا پریوت تبینت الجن قران عجیب الفاظ دي پیریانو ته پته ولګیدله الله كانوا يعلمون الغيب لکه مونږ چې څنګه بعض خلک کوئی په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دي پیریان هم وایي بعض پیریانو سره علم غیب دي او هو که زمونږ پیریانو سره د غیب علم وي دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا مونږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار به هم ولې کوو مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه ښه مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نه کړی شو داسې سلطنت و چې داسې سلطنت قرآن وایي د بل چا نه تېر شوی دی او نه به راشي هغې سلطنت بند نه کړی شو پیریانو باندې تسلط دی بادشاهي ده پیریان تابع دي دیوان تابع دي د بلقیس تخت ولا رب ته سترګې کې راوړي د بلقیس تخت چې کله راوړه که نه وی څوک به راوړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وی وی صاحب زه به یې راوړم څونه ساعت کې به یې راوړې قبل ان تقوم من مقامک دومره ساعت کې به یې راوړم چې ته له ځمکې نه پاسې دومره سات کې براوم چې درز نه کنه خدا چې کم وای چې زیاده لپاره د سترګې راوړم دا څوک دی الذي عنده علم من الكتاب دا هغه څوک دی چې د سلیمان علیه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی د تورات علم دی وسره او ورته وای اسم اعظم دی وسره هغه ورته وای علم من الكتاب او زیاده راوړم دومره سات کې چې سترګې راپې د تکړه شره ویلا پرپ د سترګې کې د بلقیس تختم یو شاهي تختو یو بهترین تختو پرپ د سترګې کې راوړو په میدان کې وته کې او د الله شکریا ادا کړ داسې پیریانې تابع دي داسې جنات تابع داسې دیوان او په دریاب کې ورلغو پی وای داسې پیریان مرګ نه بچ نشو دنیا کې مرګ نه بچ نشو مرګ راغی ورتا او خبره وسره حیوانات هم کوي او مارغان هم ورسره کوي او د میږو په خبر هم پوهېږي او پویه خدای سونه ورکړې وه الله اکبر بخاری شریف کې حدیث دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه ښځې وې د یوې ښځې بچی شرمخ وتښتو د یویم زوی دی او د بلم زوی دی اجم دی چې کم پاتې شو یو وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تښتولی دی بل وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تښتولی دی اوس فیصله به په چا کوي یو وی دا بچی زما دی ستا هغه دی تښتولی بل وی بچی زما دی ستا هغه تښتولی دی لاړل حضرت داود علیه السلام له سلیمان علیه السلام پلارو هغه لا ورغی بچی دی مشر سره و چې کومه پکې مشره ده هغې وی دا بچی زما دی ردې هغه شرمخ تښتولی دی هغې بلې ته وی تا سره څه ثبوت ګواه شته هغې سره نه ثبوت نو سره ګواه نو هغه داود علیه السلام فیصله مشرې له ورکړه چې بار راووتل سلیمان علیه السلام ورته وی څه چل دی وی دقه چل شوی دی وی بابا مې څه فیصله وکړه وی دې مشرې له بچی ورکړه وی ښه وی په ما فیصله کوی چې دله وکړم کشر وی او صاحب دا فیصله راله خدای لپاره وکړه زما له پې مطمئن نه دی ټیک ده د پیغمبر فیصله ده زه منم انکار نه کوم تیرا لوکا وی دې د لوکم یو بس حکم یې ورشه چاړه راوړې په دامیان به نیم کو نیم به د مشري شو نیم به د کشري شي ته خدا سے فیصله کوم بچی به په دامیان د لوس نیم کم نیم د مشري شو نیم د کشري شو بچی ته واغش چلی پسې لکراغه مشره مطمئنه د غږ نه کوي کشري چغې جوړ کړي وی خدای لپاره میلاله و د دې مشري شو خو میلاله وا د دې مشري شو د دې شو خو میلاله وا سليمان عليه السلام بچی راغه کشري وی استاد جوړه چاوي ته ویغه څنګه وی بل پټیم پړه کې پر اقرانه غو دې چې فریاد جوړ کوم معلومیږي دا چې بچی د دې دی شور دې جوړ ک زړه درزار د دې بچی جوړ کړ چې خیر دې کداغي شي خو بچی خو د ما مخ کې د شلیدونه بچی کنه نیم کې دونه بچی دې ته پوي وي فهمناها سليمان قرآن شریف کې الله وی دا پوي موږ سليمان عليه السلام لور کړی دا پوي سمره ده پویم بچنک هغه د هوا تابع والیم بچنک او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې ټیم پورا شو سالاړه ډېر لوی برت د موږ تاسو د پاره پدې کې ډېر خلک وای یاره جد اخو اله ځواني واه ځوانه کې مړش ډېر خلک وای یاره جی لاس کې فروټ راغشتي بچو لوړل چې دا خو کورته رسولې ډېر خلک وای یاره چې پلان کې هسپتال ته تللی وي پلان کې ډاکټر لا یاره بچ شوی به وي ډېر خلک وای یاره چې د سړک نه لوی تللی و دې په دې ته چا وي چې په سړکونو ګرځا دې په کور کې وي دې بچ شوی به وي ډېر خلک وای هلکه دا تماچه پې خلاصه شوه او ولګېد یاره دته چا وي تماچو سره لوبې ټیک ته خپل اسباب به ساتې ملک الموت وله راغی چې ملک الموت وله راغی د انسان په شکل اوسو کې وي زه مرګ فرشته یم هغه خو خدای پیغمبر خو عجیبه زور یې دوه کسو منځ کې جوړه نه کوله یو بني اسرائیلي و یو یې د خپل د فرعون د قوم نه دواړه سره نښتې دي فرعون والا ظلم کوي په هغه بني اسرائیلي باندې د موسی علیه السلام په قوم یې دی ظلم مه کوه ولې ظلم کوې جاتې ورسره مه کوه ستا پکې څه کار دی نه زما پکې کار شته که نه ته ولې ظلم کوې په ده باندې د هغه دونه غټ ګېډې وړي شي چې تی ورته په سره د پلار به یې مه وړي خو د فرعون د قوم نه و هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده او دا بني اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي خدمتونه به یې پې کول ستا پکې څه کار دی زما پکې کار دی که نه ته ظلم کوې په ده باندې ښځه چې ظلم پې کوم دا د پلار به هم دا پنډ وړي هلکه سم شه ګوره نه یاره تا پکې څه دي موسی علیه السلام ورغی خو چې څنګه فوکزهو یو سوک یې ورکړه ذوالقندار ته ورسو یو سوک سره پرېوته او ساتې ووته چې بل چا سره جګړه ده هغه سړی په ده ظلم کوي د فورا موسی علیه السلام ته آواز کوي راشه که نه هغه پرون را باندې هغه سړي ظلم کو او نن را باندې دې ظلم کوي او موسی علیه السلام وایي خبره ظالم بچی خبره ښکاره کې دا څه کې بل پوه شو ښه دا پرونې ده والې دی په سوکه او وجلې دی بس هغه ته یې خوا کړی وایي خدای ته وګوره موسی علیه السلام زما توبه ده دا څه کې ماله لاس راونړي پرون دی او وجلې اوس ما وجلې بس موسی علیه السلام پوه شو خبر راس خو پاش نو د هغه یو سوک کې کمالو یو سوک بیچاره ورکه ځای ته به یې رسو نو چې ملک الموت دې تا نساو باسم ما نساو باسې غصه شو ورته خو چې څپې ورکړه په دا مخ یې ووو ملک الموت دې سترګه ړنده کړه خو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمېدې شو خپل حالت ته خو په حقه شکل رب العالمین له ځان ورسو اوس الله د هر څه نه خبرېږي خو بعض څیزونو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده الله هغه بنده له دې لېږلې ما الله راو لېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ د یو غوی په شا لاس کې د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کالو مر درکړم وی بیا به سي وی بیا مرګ
مرګ نه خلاصي غشته ده لار بل نشتا بے دا مرگ نه اخرت یقینی دی جنت دوزخ یقینی دی اغیلا بخامخازی نیک با جنت تزی بد با دوزخ تزی بے دا مرگ نه بل لار نشتا اس پہ خبر تا دی نو شل لاری دی پا یو با دی پا بل بلار شے نو بل با پری دی پا بل بلار شے اخیرت تا جنت دوزخ تا دا مرگ دا لار نه بغیر بل لار شتا دی نا وی خب یا مرگ دی بس دا اسنے وی ٹک دی دا میں قبول دی نش اخلاص دی دا مرگ یو عالم خوب لید وی خوبینم چې ازمری را پسې لګېدلې دی زه مخکې مو د ازمری را پسې دی زه منډه وم او ازمری را پسې دی وی ځنګل ته لاړم وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه ما هغه اونې ته ټوپ کړې اوچت شوم د ازمری راغی او د اونې د یوې ښکې راته ودرېد وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه ازمری خو اونې ته نشي راختې دی زه په دا اونه کې به ناست یم دا ازمری بستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه دي وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتی وي وی مې چې دا به تر کومې په ونه کې ناست یم یو غټ خرام و د ونې وی په هغې ورو میدان اوتوخو او د هغې خرام سر له میدان ورسو په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه نو چې د زمري تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی نو زه به ترې تښتېدلی خوب وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځوړن که چې ټوپ وامه چې ځان مې ځوړن که چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس نو یو بلا و دا دوه بلاګانې دي که د کوي غاړې ته پرېوتم زمري مې خوري او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوي وی په دې سوچ کې چې د اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي کر 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 لکه د هغې په شانتې خوري او د نیمې نه زیاتې خرام پرې کړی دی لږ غوندې پاتې دی وی ما خو چې زما لاس به ستړي شي نو به غورځېږم دا خو که ځان ډېر هم ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی باقي خو د سپینو او د تورو مږ راله پرې کړی دی دا به شي په دې هیبت کې راویښ شو دا شپې ورځې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د 50 کالو دی نو 50 کاله یې والا خرام پرې کړی دی څونه به پاتې ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی که چېرته عمرم میاشي نو یو معمولی توتن کې پاتې دی که عمرم یو ورځي یو پوټې غوندې پاتې دی که عمرم یو کالی لږ پاتې دی که عمرم 10 کالی نو 500 تیر شوي دي اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی معمولی غوندې پاتې دی دا تور سپینې مږې دا ورځې شپې دي او ستا د ژوند د اخرام چې دی لګیا دي کټ کوي لرې د نیمې نه زیات والی دی او دا کوي چې د خپو لاندې دا قبر دی او دا پکوی کې چې کم اجدها خامار دی دا مرگ دی مرگ دا به خامخا ټک در کوي بچ کېدی ته نشي نه د خرام نه بل خوا تلی شي دا به کټ کېږي او د کوي له به ځې او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلی زمری دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت تی پرېږدي نه دا د خلاصېدی نه شي دقې قبر له به ځې او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي دا حقیقت دی د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخرت یې مرګ بالکل یې دی زموږ وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل دا دونه واړه واړه پوټې پوټې نو مخامخ یې ورته ودرول چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونه او نښې پیدا کړې وې چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نښې نښانې وې پکې نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژنده د الله نه یې تپوس وکړو وی الله دا څوک دی وی دا زما ستا بچي دی وی الله دا فرقونه دی پکې ولې پیدا کړي دي الله سویت بین عبادک دا یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وي ټول روغ وي ابو د لاسونه خپې خو مې روغ دي شل خو نیم چې په فوټ پاتونو توخېږم که نه کم بدرنګ دی دی بوی د یاره که بدرنګ ما او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته ماله خو خدای ایمان را کړی دی که وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله
نو آدم علیہ السلام او فرمال چې الله عرض کو چې دا پکې څوک دی چې د تندین ډیره تیز رڼا دي وی هذا ابنک داوود دا ستا یو نوسیر داوود بن علیه السلام د سجدی لري کړی او الله ته جړاګانې زیاتې کړې الله عمر دی ولا سونه مقرر کړی شپې تکال نو آدم علیہ السلام ته الله دا خودل او جستا بزر کال عمر چې د دې تو قتل چې ما زر کال دی او د خوش پېته کال دی زر او شپېته دا خو ډېر کم دی وی الله دا عمر ولک زیات کړ وینا ما ارچا خپل مقرر عمر لیکل دی هغه کې نه یو سکند مخکیواله کې دي چې نه رستواله کې دي وی خال الله کده ول خپل عمر نه لګون دی ورکم وی انت وذاکا دا استورد خبره وګورستا به کمیږي عمرونه ماته لکه یو سړی 100 روپے چاله ورکی چې دا په لاسو تقسیم کا نو که یو سلسل ورکی نوم ټیک دا که یو 200 ورکی نو بل به کمی ورکی اگر روپے نه زیاتیږي دا یو به زیات شي د بل به کمیږي نو که ته دل ورکی ورکا وګورستا به کمیږي وی خال زما د عمر نه ولا سلويخ ورکا سلويخ ولا ما ورکا دا ولی سلويخ ورکا او سلويخ ډیر شی دی د آدم علی السلام جنت کې او جنت کی عمر لا شمیر لیکيږي نه دا زمانہ دلته په دنیا کې شروع کیږي هغه ته خو زر کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره نو چې څلوېښت کم زر پاتې شو نو ملک الموت ته راغی ګوره ټیم پوره دی بس نو چې هغه مخلوق پیدا که دویمه خبره پکې وره نو فرشتو الله نه تپوس وکړو الله وی دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي وی دا د آدم علیه السلام اولاد دی دا به دنیا کې پیدا کېږي وی دا به همدونه واړه واړه وي نه دا خو به غټ غټي دا خو به ډېر شی وي وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا دا خو کربونه اربونه نم زیات دي نو چې دا دیره ته غټ غټ وجودونه ورکې نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه الله فرمایل مرګ به پې راولم څه به ځي او څه به راځي یو ځای به ني دا ټوله څوک به ځي څوک به راځي چا نه به ځمکه خالي کوم او په چا بیډه کوم نو فرشتې عجیبه خبره کوي وی الله چې مرګ دی ولا مقرر کو د دنیا نه ځي دې خوشحالونه دې دنیا جون به څنګه تیری هر وخت به د مرګ په سوچ نن مرګ راځي او سبا راځي نن راځي او سبا راځي نو چې دا چا مرګ په ذهن کې وي اب جون څنګه تیری اب چا سره د خوشاله خبره څنګه وکي اب چا سره جون څنګه تیر کې الله وی د دنیا د لذتونه بہت داسې خواره کم چې دا مرګ بہت اړو یاد نه ير بيته دا څه دوس کنه د دنیا بچي او مال او دولت او کاروبار دا څه په دې ذهن کې خوګ دي چې مرګ یې خود نو مرګ یو حقیقت ته څوک انکار نشي صرف یو خبره ده اخر کې درته وایم چې د مسلمان د پار مرګ تحفه ده موت المؤمن تحفه د مسلمان مرګ تحفه ده تحفه ولی حدیث کې دا غي تشریح راځي چې موت مرګ هغه تحفه ده یوصل الحبیب الى الحبیب چې دوست د دوست سره ملاوي مسلمان الله سره ملاويږي مسلمان جنت سره ملاقات کیږي